د یو خبره ده په یو کلی کې یو غریبه کورنۍ اوسېده. دا خلک غریبانان وو خو دې سره للچي هم ډیر وو. په دې کې یو کس وو چې دی په غلا کولو کې ډیر زیات ماهر وو. یاره دا خلک به کله ځي چې زه د دې د پټونه لږ شانتې وریجې پټې کړم. زر زر لاړ شئ که نه، زه دومره انتظار تاسو ته نشم کولی. دی دلته سوچ کوي چې په دومره وخت کې دا خلک پټونه لاړ شي. دې نه وروسته میټا دې پټو ته دننه شي او دلته نه وریجې راپټې کړي. مرجانې د لوږې مړ کېږم، میټا به کله راځي، نور انتظار نشم کوی. حوصله کوه زما بچی، خفه کېږم، هغه به راشي څه نه څه به د خوراک راوړي. دی دلته خبرې کوي چې په دومره وخت کې میټا هم راشي او دی ته وریجې راوړي. ښځې د وریجې واخله، ډېره زیاته خوله مې ځانه وویستله او دا وریجې مې واخیستې. شابه اوس دا ډېرې ښایسته مزېدارې پخې کړه. پخومه میټا خامخا، زه خپله هم د لوږې مړه شوم. بیا نصیبه کینچي وریجې پخوي، میټا او د ده خواښې دلته انتظار کوي. زه ډېره زیاته وږې شوې یم، که دا وریجې مې ټولې هغو ته یوړې نو دا دوه کسان به ټولې وخوري. داسې کار کوم چې ځان ته تنخې ډېرې لږ شانتې ږدم او لږ شانتې هغې له ورکوم. بیا نصیبه کینچي ښې ډېرې وریجې په المارۍ کې پټې کړي او لږ شانتې وریجې دوی ته وروړي. ښځې د نورې وریجې څه شولې؟ دا لږ شانتې وریجې دې راوړلې، ولې نورې چېرته دي؟ مطلب میټې، ولې ته په ما باندې شک کوې؟ نه زه تا لکه مغلګنه ښکارم چې ته وایې چې څه شولې نورې وریجې. چې کومې دې راوړې وې هغه مې درله پخې کړې همدکه وې. نه ستا خو مزغه نه دي خراب، ما لویه توړه راوړې وه او تا لږ شانتې راوړې ته وایې دکه وې. مورجانې دا به ګوره په ما باندې شک کوي، په دې نرمه ښځه باندې دا شک کوي. زه دا منم چې ته زما ښځه یې، خو نرمه نه ځکه د یو ځای نه هم نه یې. خیر خواښې نن به مونږ په دې باندې ګزاره وکړو، زه نور راوړم. بیا په بله ورځ میټا بیا د وریجو پټولو دپاره کور نه روان شي. پټونه چې څنګه دا خلک لاړ شي، میټا ورشي او دا وریجې دلته نه غلا کړي. نن به خامخا ګورم چې دا وریجې کم خوځي، زه خو ډېرې زیاتې وریجې کور ته وړم. بیا میټا ښې ډېرې وریجې کور ته یوسي، نصیبه کینچي له ورکي. نصیبه کینچي چې کله دا وریجې پخوي، میټا د کمرې نه بار ته ورته پټ ولاړ وي او دې ته ګوري. نصیبه کینچي چې کله دا وریجې تیارې کړي نو په المارۍ کې یو ځای کې ځان ته ایږدي چې دې وخت کې میټا ووایي دا غوامخې ښځه دکه کار کوي. زه اخر حیران یم چې زه خو ډېرې وریجې راوړم، نو دا وریجې کم خواته ځي. میټا एकदम کور ته دننه راشي. پټې کا د غټې پوزې چښتنې دا وریجې پټې کا. اخر زه حیران یم چې دا وریجې چېرته ځي. اوس پوه شوم چې دا ستا خېټه ته ځي. زما خواږه دا وریجې خو زه چې کوم دي د ماښام دپاره ږدم چې تر څو ماښام یې ما او تا ځان ته وخورو. بس خوله دې بند کا، ته زما ډېر خیال ساتې. نن نه پس دې که دا کار وکړو نو ستا خیر نشته. نصیبه کینچي چې کله دا واوري نو ډېره زیاته خفه شي. خپلو ملګرو ته ورشي نو هغې ته ووایي بلکل زما خیال نه ساتي. لږ شانتې وریجې مې څه پټې کړې چې هغه خبرې راته وکړې چې زما پوزې غوږونو نه لوګي ووتو. زما خورې په سترګو کتل، په غوږونو اورېدل هغې ته شمته وایي. او مګه هی زما خورې ته خو ډېر اسخایې، دلته ستا خبرو اورېدو ته راغلي. د دې دا مقصد نه ده چې ته دلته موږ ته کانټه کړښي توکې. نه څه وشو چې لږ مې په خوله کې بلخم راغلو، ځکه مې په زوره دا راوالم. بس پرېږده، مونږ نور تا سره نه کینو دلته. زه خویندو زه چې دلته نه ځو. بیا د دې ملګرې دلته نه لاړې شي. نصیبه کینچي له ډېره زیاته غوسه ورشي. تا د دوو ډاکو ښځو ته لږ خیال وکړه، زما په توکو باندې دومره نفرت ما نه وکړو. زه به خیر د دې انتقام دی نه الم، خامخا به دا انتقام الم. بیا د شپې نصیبه کینچي د خپلې ملګرې کور ته ورشي او د ده غوا کلاو کې دلته نه ځان سره بوزي چې کله خپل کور ته راشي. ښځې تا د غوا د چا راوستله؟ میټې ډېر زیات مې په شرافت باندې ژوندون تېر کړلو. دې خلکو ته غریبان خلک د انسان بچي نه ښکاري. نن ناخوا د شرافت ولې ژوندون ختم شو، بدماشۍ ته لاس چوم، بدماشۍ ته. ټیک ته خو دا راته ووایه چې د غوا د چا ده؟ دا زما د ملګرې ده. میټې زما خبره په ښه ور واوره. بیا نصیبه کینچي دې ته ټولې خبرې وکړي او خپلو ملګرو نه به څنګه غلا کوي دا هم ورته ووایي. ښځې ایډیا خو ستا ډېره ښه ده. ښه شپه دا غوا اوس پټه که، بیا به سبا ورسره ګورو. بیا دا غوا دننه وتړي او چې کله سهار شي زما غوا وایي چېرته لاړه، زه خو به مړه شم. وایي زما غوا ته به چېرته وې؟
څه وشو ښځې دومره شور دې ولې جوړ کړی دا وګوره زما غوا چا دلته نه بیولې ده هاي 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 دا به کم بخت و چې زما غوا یې ځان سره بوتله ای ښځې لږ حوصله وکړه زه اخوا دېخوا ګورم کیدای شي رسۍ کلاو شوي وي همدلته چېرته کې وي زه یې ګورم بیا بیټو د غوا په تلاش کې وځي او اخوا دېخوا یې وګوري خو غوا هیڅ چېرته هم دته په نظر را نشي بیا مایوس بیچاره خپل کور ته واپس راشي څه وشو بیټو زما غوا مې لا شوه که نه ای ښځې اخوا دېخوا مې وکتله زما غوا چېرته هم په نظر رانغله داسې ښکاري چې زمونږ غوا چا دومره لرې ځان سره بیولې ده چې هلته نه واپس بیا نشي راتلی داسې خبرې مه کوه تا ته خو پته ده چې زه خپلې غوا سره څومره مینه لرم هغه غوا ما ته پیدا که رانغله نو زه بیا واپس دې کور ته نه راځم چې دا ووایي د ده ښځه دلته نه لاړه شي او واپس هغه ځای ته راشي هلته کیني څومره ښایسته وه زما غوا هایه به اوس چېرته وي زه خو خپلې غوا نه بغیر به مړه شم ای ښځې ما خو سوچ کولو تر اوسه پورې به ستا ملګرې غوا په موندو پسې دلته راشي خو تر اوسه رانغله او میټه تر اوسه خو رانغله خو ما ته داسې ښکاري چې دا به ضرور هغلته کېناسته وي زه هغلته پسې ورځم او ورشه زر ورشه دا مسله حل که 2 ورځې نور ده دا ګیا ونه خوړله نو دا غوا به مړه شي نه میټې داسې مه وایه زه ورځم هغې ته اوس ګیا اچوم نو بیا نصیبه کینچې دغلته کې راشي چې وګوري د دې ملګري دغلته ناسته وي اوس خو څنګه عاجزه ناسته د ځان سره پرون یې ما ته دلته څنګه ګنده خبرې کولې زه خیر زما څه زه ورځم زه خو خپل کار کوم هسې بیا نصیبه کینچې دلته راشي چمو خیر خو دی دومره خفه ولې ناسته یې ته نصیبې زه تا ته څه ووایم پرون زما غوا ورکه شوې ده ډېره زیاته خفه یم اوهو دا خو ښه ونه شو خو زه خیر ته خفه کېږه ما زه ستا د غوا پیدا کولو کوشش کوم څه ته رښتیا زما غوا پیدا کولی شي زه ته هم ښځه ښکارم زما خاوند یو نمبر جادوګر ده چې حساب وکړي په 1 منټ کې درته ښکاره کولی شي چې ستا غوا چېرته ده نصیبه کیم چې ما بوځه خپل خاوند ته ما ته زما غوا په کار ده نور هېڅ هم نه سمه ده ماښام زما کور ته راشئ دا وایي نصیبه کینچې خپل کور ته راشي او خپل خاوند ته ووایي چې د پلان مطابق ټول کار وکړلو ګوډ ښځې ګوډ ته به ډېر زر ترقي وکړې بل طرف ته چامو او بیټو خپل کور نه روان شي او د میټا کور ته راورسیږي میټا نه د غوا حساب ملامول غواړي میټا هم ځان سره حساب کوي چې د بیټو غوا چېرته ده او هو نه داسې نشي کېدی حق بابا سچ بابا اوهو څه چل وشو رورجانه زمونږ غوا خو ټیک ده که نه ستا غوا خو ځان سره چوړیل اوچته کړې ده وړې ده که چیرې تا له خپله غوا په کار وي نو اول تا ته 2 لکه روپۍ ورکول دي رورجانه خو که ما 2 لکه روپۍ درکړې او دا غوا بیا هم واپس راغله بیا به زه دا عمل هم پرېږدم دلته کار به پرېږدم 2 لکه روپۍ راوړه زه چې چوړیل سره خبره وکړم ستا غوا به تا ته میلاو شي دی خبرې کوي چې دومره وخت د بیټو نظر په غوشان باندې پریوزي بیټو ځان سره سوچ کوي دې کره خو غوا نشته چې بیا هم د غوا غوشان دلته څنګه راغلو په دې کې خو ما ته څه چل ښکاري ها بیټو 2 لکه روپۍ به کله راکوي روجانه سبا به زه تاله 2 لکه روپۍ درکړم که زما غوا ما ته میلاو نه شوه نو بیا به تا نه 1 لک روپۍ الم ما ته دا سودا منظور ده ځکه چې زه ستا غوا تا ته پیدا کوی شم بیا دا 2 کسان دلته نه لاړ شي میټا او د ده ښځه ډېر زیات خوشحال شي خو چې کله شپه شي دې نه وروسته بیټو او د ده ښځه د میټا کور ته پټ شانتي راشي چې وګوري د میټا غوا دغلته ولاړه وي ای ښځې ما تا ته څه وویلو زما په دوی باندې ډېر شک و اوس ټایم مه ضایع کوه دا غوا کلاو کا دی بیا دا غوا کلاو کی او ځان سره یې بوزي خو چې کله سهار شي بیټو د کلي خلک ځان سره راولي او میټا ته ووایي راوله میټا غوا راوله ما 2 لکه روپۍ راوړې دي ما د شپې چوړیل ته 2 لکه روپۍ په ایډوانس کې ورکړې غوا مې ترې غوښتې ده ځه ښځې ورځو چې غوا راولو بیا دوی چې کله دنه لاړ شي نو غوا دلته نه وي دا غوا چېرته لاړه میټې څه خبره یم چې غوا چېرته لاړه خو دغلته کې وه ای ښځې مړ شوم اوس دې ته 1 لک روپۍ چېرته نه ورکړو بیا دا دواړه بهر چې راشي بیټو وروره د چوړیل طبیعت خراب شوی ده دې وجې نه غوا ورکولو نه انکار وکړو طبیعت د چوړیل نه ستا خراب ته ما د ستا غلا ونیوله
تا زما غوا پټه کړې وه او بیا دې دنه تړلې وه اوس ما ته شبه 1,00,000 روپۍ راوباسه بیټو وروره مونږه ماف کا ما سره 1,00,000 روپۍ نشته راځه چې بیا تاڼې ته ځو بیا دین ورسته دا دوه کسان په جیل کې بند کې زمونږ ویډیو مقصد دا و چې غلا کول ښه کار نه ده د غلا ډیره زیاته سزا ده په دې دنیا کې هم د لاس کټول دي او په آخرت کې هم سزا شته که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه